الله الرحمن الرحیم. نن د روژې اتمه او د 2020 کال د مای اوله نیټه ده. قریشو خپل یو نماینده څنګه پیغمبر علیه السلام ته ولیږلو. کله چې د قریش په دې خبره پوه شول چې حمزه هم ایمان راوړو او عمر فاروق هم ایمان راوړلو او دغه قوي خلکو چې په دې نه د مکې د اوسېدونکو سترګې شرمېدلې او سترګې سوځېدلې او نشي کولی چې د دې سره مقابله وکړي. نو یوه ورځ چې پیغمبر علیه السلام ځان ته ناست او په خپل عبادت باندې مشغول و، نو د قریشو یوه غونډه هم یو ټولی خلک هلته ناست و چې په هغې کې عتبه بن ربیعه یا ابو ولید هم ناست و. نو دې ابو ولید د خلکو ته مخ ور واړو، که ستاسو خوښه وي او ستاسو اجازه وي نو زه ځمه د محمد صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز کوم، څه وړاندیزونه کوم کیدای شي ویې مني او موږ د دې د شر نه خلاص شو چې دی زموږ د خدایانو پورې او زموږ د دین پورې او زموږ د رواجونو پورې لګېږي. هغې ورته ویلې ورځه. دا چې ورغی پیغمبر علیه السلام سره کېناستو او هغې ته یې ویل چې وراره تا ته یو څو خبرې کومه. نو هغې ورته ویل چې مهرباني خبرې به یې ورسره ویل. نو دې ورته ویلې چې ته که څومره روپۍ غواړې او څومره دنیا غواړې موږ به ټول راټول شو، تا ته به دا روپۍ راټولې کړو او تا ته به یې درکړو. که ته مشري غواړې، که څه رقم مشري غواړې موږ به ټول قومونه په دې اتفاق وکړو او تا ته به دا مشري درکړو. او که دا هم نه مشري غواړې، حتی که پاچاهي غواړې موږ ستا د پاچاهي ملاتړ کوو. او که دا هم نه یې او تا باندې څه پیریان راغلي او یا تا باندې کومه رنجودي راغلي موږ به ستا د تداوۍ او ستا د مرض د علاج غم وکړو او چې ته زموږ د خدایانو نه واوړې او تا زموږ پلرونه کافر ګڼې، ته زموږ خدایان بتانو ته سپکاوی کې دا هسې تیږې ګڼې او نو هیله ده چې د هر څه باندې ته راضي کېږې زموږ تا سره سلا ده او موږ دا ته راټولو. څوک چې دې دا خبرې ډېرې په ارامه او په قراره سره نبي علیه السلام واورېدې چې خبرې خلاص شوې. نو ورته ویل چې ابو ولید خبرې خلاص شوې. دې ورته ویلو زما خبرې خلاص شوې. نو هغې ورته د حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم صورت شروع کړو او دی همداسې ویلو او د دې ورته غوږ کله چې سجدې آیات راغی نو پیغمبر علیه السلام سجده وکړله او تلاوت یې بند کړ. دې ته یې ویلې چې ما چې څه غوښتل هغه مې ده ته وویلې، نور ستاسې خپله خوښه. ابو ولید د پیغمبر علیه السلام د څنګ نه پاڅېده او په ډېر یو عجیبه حالت باندې، متاثره حالت باندې، اغېزمن حالت باندې او لاړو خپلې ډلې ته بېرته لاړو او هغې سره کېناستو. هغې ورته ویل څنګه چل دی، لکه چې په تا هم خبرو تاثیر وکړو. دې قرآن او دې قسمونه وخوړو د الله په ذات باندې او په خپلو سوګندونو باندې چې زه هغسې اورم چې دا نه د شاعر خبرې دي نه د کاهن خبرې دي او ډېرې ناشنا خبرې ما د محمد صلی الله علیه وسلم نه واورېدلې. او دا خبرې زه تاسو ته یو مشوره لرم او هغه مشوره دا ده چې دا پرېږدئ چې خپل دعوت وکړي او په خپله په مخه لاړ شي. که چېرته نورو عربانو مخالفت وکړو او دا یې د منځه ویوړو تاسې به هم د شر خلاص شئ، او که نه د دې دین خپور شو او هغې مو ومنلو دا ستاسو لپاره په نړیواله کچه ډېر لوی د عزت او د فخر خبر ځای به او ټوله نړۍ به تاسې او ستاسې قوم او ستاسې خاوره درنه ګڼي. سلام علیکم. تر بیا.